چې هر څومره درته په کار کېږي وایه. هغه نه اخلم. ولې؟ نه اخلم. ولې؟ د ما نه به ډېر غریبان دي. د ما نه کېدای شي ډېر غریبان دي، ډېر ضرورت به تر ما نه زیات غریبان دي. څنګه خواره خو مې والله کوي. څنګه خواره مې ده؟ نه سم خواره د خبره ما بدرنګ خو به نه برېښم. نه ولې؟ څنګه یې ژوند څنګه در دې طرف؟ الحمدلله بیخي فضل دی. په خیر یې؟ شکر ده. خوستي خزان ته هم کم وخت پاتې دی د ماښام. روژې ته شی اخیستې؟ تر اوسه خو ملاک هوټل نه یې راکړو، بس هوټل نه چې کوم مړی مسافر یې؟ کور چیرې؟ کور لوګر. ته لوګر یې غزني ته راغلی یې؟ ښه اوس یې څومره کار کړی ده؟ یاره کار خو که درته دروغ ونه وایم دغه 400-500 افغانۍ د ورځې پاتې کېږي. اوس یې څومره کړی؟ اوس خو مې والله یو درې دانې عینې مې هغه دوکاندار خبرې ورکړې دي. یو بل ځای داسې کټه پسې راغلم او داسې را روان وم. لږ نور وطاق ته نور پاتې روژې کار. ښه ځم کابل ته او یوه اشتباه دا رانه شوې چې پیسې رانه ورکې دي. فقط یو 100 روپۍ مې پکار ده چې په یو کاشتر کې لاړ شم. د قوارې سره مې هم نه کوي خو مجبوري ده. تاسو د کلمې خرڅولې بس ما ویل راځه په ده به زړه ور وکړي. 100 روپۍ. 100 روپۍ. روژې ته روژه ماتي ته څه شی پخ کړی دی؟ روژه ماتي ته به بس له هوټله راخلو چې هر شی سره خوړل. الله دې اجر درکړي. خدای مو جنتي کړي. خیر اوسې. دعا کوم. قربان. دا واخله ګوره او د دغه پیسو نه چې هر څومره درته په کار کېږي وایه. هغه نه اخلم. ولې؟ نه اخلم. ولې؟ دغومره خدای مهربان دی. 500 څلور بل مسلمان ولا بل مسلمان. ګوره نه دغه پیسو نه چې هر څومره تا ته په کار کېږي کور ته به یو شی کوي. نه هغه څه هغه به راکوي. نه په خپله خو زه نه خپله خو نه ولا کوي. دا تا غیرت چې تا ماته سلګون را کړی. نه ګور اول خو به خلاص اول خو ما سره نه خایي بیا خو ما سره بیا به تر راکوي. نه ته اوس مسافر یې. زه مسافر یم ته به راکوي. څومره؟ چې هر څومره دې خپل څومره د زړه نه چې خپل خدای انتخاب ما ته پرېږدي. نه زه ځکه نه اخلم ته به راکوي. دا ما یې تا په لاس باندې دا انصاف زه تا در کوم. ځکه مې درته وویل نو زه اوس تا د مشکلاتو نه څه خبر یم؟ ته چې څومره مشکلات لرې؟ ما د مشکلاتو شکا که درته وایم داسې مریضۍ کوم مشکلات نه لرم ځکه خدای به رانه ناراضه شي. صحیح ده؟ خو دغسې هغه مشکل زه نه لرم. او ماشومان ته د اختر سودا څه شي اخیستي؟ ماشومان ته مې تر اوسه پورې ولاکه راغلی یم. دا اوس مې ورته ویلي من اختر ته بس کالي شی در وړم. ښه نیسه ښایي چې د ماشومان دا موبایل مې درسره ونیسو. 1000 2000 3000 4000 5000 6000 9000 8000 9000 1000. ګوره عجب که نه یم خدای که الله جنتي کتاب په ماشومان په شان واخله. خدای دې جنتي کړي. الله امین. تا سره چې دومره اخلاص دی الله تعالی خپل مخلص بندګان یوازې نه پرېږدي. زه خو الحمدلله شکر یوه غېږه راکړه. خدای لاس او پښې راکړي دي مزدوري به جار غېږه راکړه. راټول کړه په یووالي الله دې اجرونه درکړي. څومره غیرتي سړی یې. خوشحاله په دې دنیا کې تا غوندې څو نور انسانان په داسې د دنیا جوړېږي. او بالکل داسې ما درته وویل د ما نه به کېدای شي ما ته شکر خدای لاس راکړي پښې راکړي نو ما نه به بل مجبوره پیدا شي. په دغه ټنډه دې مې چې کوم د غیرت په خاطر الله مې جنتي کړه. دا دې در سره واخله. هغلته ما سره ملګري دي یو لاس هم پورته کړه ورته. ما غوښتله تا غیرت وګوره. دلته ما دا در خبر وکړله کېدای شي له ما نه ډېر مجبوره خلک دا د تا حق و. کېدای شي له ما